د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته رب لا یزال دومره عظیم شان ورکړی، کم څوک چې د صحابه کرامو سره بغض لري او هغوی ته په سپک نظر ګوري، رب لا یزال به دا د دنیا او آخرت ذلیل شخص جوړوي او رب لا یزال به یې رسوا کوي، په سخترین عذاب به یې گرفتاره کوي. امام ابن ابي الدنيا رحمه الله یو مختصره واقعه نقل کړې ده. و یو شخص و چې هغه د شیخینو سره بغض و، د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. دوی خپله واقعه بیانوي. یو شپه ویده وم، نو په خوب کې یو څوک راته رالی او راته وویل یا عدو الله، یا فاسق، ای د الله دشمنه، ای فاسقه، ته هغه څوک نه چې تش کنزل کوې، بد و رد وایه ابابکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ته. نو زه په دې خوب کې په چپلاخه باندې وولم، په مخ باندې یې څپېړه راکړه. فاصبحت وانا على هذه الحاله، چې کله زه سهار له خوب راویښ شوم، خپل مخ ته مې وکتله، مخ هغه نیمه خوا مې تکه توره سوې وه. دغه سړي بیا په کوڅو کې په کلي کې نعرې ولې خلکو زما د دې حالت څخه عبرت واخلي. صحابو په شار کې ګستاخي مه کوئ، صحابو سره بغض مه ساتئ. او دا شان علامه کمال الدین ابن عدیم رحمه الله چې دا تقریبا 800 کاله وړاندې وفات شوی دی، په بغیة الطلب کې واقعه را نقل کوي. وی حلب کې یو کس و ابن المنیر د هغه نوم و. هغه به صحابه کرامو ته او بیا خاص کر حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ته بد و رد ویل، هغه ته به یې ښکنځل کول. نو کله چې دا ابن منیر وفات سو، نو د دې حلب ښار څخه یو څه ځوانان خلک وه. دا ځوانان خلک پر هغه مقبره باندې تېرېدله، په کومه مقبره چې ابن منیر دفن شوی و. نو دې ځوانانو په خپل منځ کې سره وویل چې موږ خو داسې اورېدلي دي چې کم څوک ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ښکنځي او سپک الفاظ ورته استعمالوي، هغه به تر هغه وخته نه وفات کېږي تر څو چې رنګ د خنزیر نه وي سوی، او یا به په قبر کې په خنزیر باندې بدلیږي. او مونږ او تاسې ته معلومه ده چې ابن منیر هغه صحابه کرامو ته بد رد ویل، سپک یې یادول. تاسو راسئ د ابن منیر قبر ته ورسو، دا وګورو چې یقیني دغسې ده که نه ده. نو دوی راله هغه قبر یې لڅ کړي، نو بیا خپله واقعه بیانوي. فوجدنا صورته صورت خنزیر، هغه مقبره کې د ابن منیر دا جسد او بدن و صورت د خنزیر په شکل باندې سوی و، او د ده مخ د قبلې مبارک څخه اوښتی و، د شمال و طرف ته یې مخ سوی و. بیا دا ځوانان وایي چې موږ د عبرت دپاره دا ابن منیر د قبر نه راویستی چې خلک عبرت ځینې واخلي، په ټولو خلکو یې مو وکتئ، ویلې دی. د هغه نه وروسته مو وسوځئ، بیا مو په قبر کې بیرته دفن کوئ، پټ مو کوئ. وعدنا التراب علیه، د هغه نه بعد مو بیا خاورې پر راواړولې. ګورئ معززو، کم څوک چې د صحابه کرامو ګستاخي کوي، ربي لا یزال به یې په عظیم عذاب باندې گرفتاره کوي. دا نن سبا چې کم خلک راوتلي چې تا ته په ذهن کې دا درکوي چې د صحابي قول حجت نه دی، د صحابي فعل حجت نه دی، د صحابه کرامو فیصلې د هغوی چې پر کومو مسایلو باندې اجماع شوی وي، د هغوی فتواګانې دا یې ټولې وغورځولې شاته، چې تا ته دا وایي د صحابي خبره مه منه. صحابي بیا څوک دی؟ دا هم د صحابه کرامو ګستاخین دي. د دې خلکو څخه خپل تعلقات ختم کړي، د دې بیانونه، د دې مسایل، د دې سره ناسته ولاړه شناخت دا بالکل ختم کړي. ځکه تاسو به هم د صحابه کرامو ګستاخین جوړ کړي چې اوله مقدمه یې دا په ذهن کې درکړه
چې د صحابي قول حجت نه دی، فعل حجت نه دی، نو معلومه خبره سوله چې لوی ګستاخان دي. که ستا په ذهن کې دا خبره کښېنول نو صحیح ده چې ته قول او فعل حجت نسو، نو صحابه وڅوک؟ صحابه بیا چیش پاته سوه چې قول یې هم حجت نسو، فعل یې هم حجت نسو. نبی صلی الله علیه وسلم بویل علیکم بسنت و سنت خلفای راشدین، پر تاسې زما سنت دی، زما د صحابه و سنت دی.